الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. قدرمنو حاضرینو پیژو چې د میلاد شریف شپې دي، هغه میاشت ده چې په دغه میاشت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه پیدا شوی دي. فقهاو لیکلي چې د دغې میاشتې اعنی ربیع الاول په 12مه ورځ دا د سپېدو موسم و، نو ورځ د دوشنبې وه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړي. نو دا چې پیغمبر علیه السلام د سپېدو پر موسم یې زوکړه سوې ده، نو لہذا علماء کرام بعض اوقاتو کې هغه شپه یادوي، بعض اوقاتو کې هغه ورځ یادوي. د سپېدو داسې یو موسم دی چې هم د شپې سره تعلق لري هم د ورځې سره. نو پیغمبر علیه السلام خو د دغې میاشتې په 12مه ورځ پیدا شوی، او په دې کې شک نشته چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه د زوکړې نیټه چې په کومه نیټه پیغمبر علیه السلام پیدا شو هغه د خیر نیټه ده. په دې کې د چا اشتباه نشته. کومه ورځ یا کومه شپه چې پیغمبر علیه السلام پکې پیدا شو هغه په ټوله کال کې ښه ورځ یا ښه شپه ده. د دغه شپې په برکت دا ټوله میاشت د فضیلت میاشت شوله. د میلاد شریف په تعلق خو تاسو ته خبرې سوي دي، زه فقط دوې خبرې کوم. دا زموږ ورسته په دغه ښار قندهار کې د کفارو یو غلام دی، په حنفي پوش کې وهابي دعوه د مذهب کوي، دعوه د حنفیت کوي، اما په واقع کې انګریزی دی. د لې په قندهار کې دی، په یو راډیو کې یې 2.5 میاشتې مخکې یو څه خبرې کړي، نو هغه خبرې بیا طالبانو د هغه راډیو څخه ثبت کړي دي. هغه خبرې زموږ د ملګرو سره شته، هر چا چې غوښتنه کوله بیا د حجرې ته راسي خبرې به ورکړو. دا د کفارو غلام چې په عامه راډیو کې دی دا خبر راته کوي، دوې خبرې کوي، غواړم چې دواړې خبرې یې ور جواب کم. یوه دا خبره کوي، وایي د پیغمبر علیه السلام د زوکړې ورځ چې د 12مه په دې کې هیڅ فضیلت نشته. بیا به تاسې خبرې واورئ، د لمانځه وروسته بیا هلته واورئ. 12مه ورځ د پیغمبر علیه السلام د زوکړې ورځ، په دغه ورځ کې وایي هیڅ فضیلت نشته، هیڅ شرافت نشته، دا یو عادي ورځ ده. بیا وایي د کفارو غلام وایي که دا ښه ورځ وایي، د 12مه ورځ که ښه ورځ وایي، نو په دغه ورځ خو به پیغمبر علیه السلام خیرات کړی وای یا بې روژه نیولې وای، یا به صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغو به یا خیراتونه کړي وای یا بې روژې نیولې وای په 12مه. او حال دا وای په کتابو کې نه ده ثابته
په احادیثو کې نسته چې پیغمبر علیه السلام دې په دغه ورځ روژه نیولې وي یا دې خیرات کړي یا دې صحابه کرامو دا عمل کړي. نو وایي په دې ورځ کې شرافت نسته. دا یوه خبره ده د دې کفارو د غلام. اوس به د دا خبرې جواب موږ ورکو. ای د کفارو غلام، دروغ ولې راته وایه په عامه راډیو کې؟ خلق په اشتباهاتو کې اچوي. د کفارو غلامه دا چې ته وایې وا په دې ورځ کې شرافت نسته، عادي ورځ ده. که چیرې په دغه ورځ کې د 12مې یو شرافت و عزت وای، پیغمبر علیه السلام به دا ورځ لمانځلې وای، د 12م په ورځ به روژه نیولې وای یا به خیرات کړی وای. او حال دا چې نه ده ثابته. د کفارو غلامه ولې دروغ وایه؟ په احادیثو دا ثابته ده چې پیغمبر علیه السلام په خپله دغه ورځ په روژه سره لمانځلې ده. د مسلم شریف روایت دی. مسلم شریف د احادیثو یو معتمد کتاب دی. مسلم شریف اول جلد 388 صفحه علت عبارت دی. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. ترجمه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وسول، ای د الله رسوله علیه الصلاة والسلام ته ولې د دوشنبې په ورځ روژه نیسې؟ څه نکته ده؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وایي ذاک یوم ولدت فیه وانزل علی فیه. زه په دې خاطر د دوشنبې په ورځ روژه نیسم چې دا هغه ورځ ده چې په دا ورځ کې زما زوکړه سوې ده. زه په دغه خاطر دغه ورځ لمانځم، روژه پکښې نیسم. او د دوشنبې په ورځ زه په دغه خاطر روژه نیسم چې دا هغه ورځ ده چې په دا ورځ پر ما قرآن نازل سوی دی. دا د مسلم شریف روایت دی. د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کیږي یا رسول الله چې د دوشنبې په ورځ ته ولې روژه نیسې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي هغه نکته دا ده چې د دوشنبې په ورځ زما زوکړه سوې ده. زه په دغه خاطر روژه نیسم، په دغه خاطر دا ورځ د دوشنبې چې 12مه وه زما د زوکړې زه لمانځم. دا حدیث شریف دی. مسلم شریف اول جلد 388 صفحه. پیغمبر علیه السلام د 12م ورځ د دوشنبې ورځ هغه دی په روژه سره دا ورځ لمانځلې ده. د کفارو غلام په قندهار کې په عامه راډیو کې وایي که دا ښه ورځ وای نبي علیه السلام به روژه نیولې وای. یعنی نه ده نیولې. ولې د کفارو غلام؟ دغه د مسلم شریف روایت نه دی. دا یوه خبره. دا بله خبره چې دی کوي چې په دغه ورځ کې فضیلت نسته، عجیبه خبره ده. خو چې یوه ذره عقل څوک لري هغه دا خبره نه کوي چې په 12م کې فضیلت نسته. دا د ډالرو زور دی. دا د ډالرو زور دی چې دا خبرې په کوي. د 12م په ورځ کې فضیلت نسته، دا د ډالرو قوت دی. د 12م په ورځ که فضیلت نه وای نو پیغمبر علیه السلام ولې په دا ورځ روژه نیول؟ په دا سر خلاصېږي. که چیرې د 12م په ورځ کې فضیلت نه وای، په دوشنبه کې فضیلت نه وای، نو پیغمبر علیه السلام ولې دا روژه نیوله؟ ولې بله ورځ نه نیول؟ او دا د کفارو غلام خو وایي د 12م په ورځ کې هېڅ فضیلت نسته.
اشد اوس به زه د کتابو حوالې پیش کم. دا د کفارو غلام خو وایي زه حنفي مذهب یم، نو خو اوس به زه د مذهب د کتابو حوالې پیش کم چې فقهاو لیکلي چې په ټوله کال کې هغه ښه شپه هغه د میلاد شریف شپه ده. زموږ د مذهب معتمد کتاب رد المحتار دی، علماو ته معلوم دی. رد المحتار دوهم جلد 178 صفحه هلته لیکلي علامه شامی رحمه الله تعالی چې نقل د بعض علماو څخه کوي چې هغو ویلي چې په ټوله کال کې هغه ښه شپه، هغه د خیر شپه، هغه د فضیلت شپه هغه د میلاد شریف شپه ده. دا یوه حواله. طحطاوي د در مختار اول جلد 505 صفحه هلته هغه عبارت لیکلی دی چې خلاصه دا ده چې په ټوله کال کې چې هغه ښه شپه ده، د خیر شپه ده، هغه د میلاد شریف شپه ده. دا دوه. تفسیر صاوي 4 جلد 206 صفحه هلته لیکلی دی چې وایي په ټوله کال کې هغه د خیر شپه، هغه عظیمه شپه هغه د میلاد شریف شپه ده. حتی د بعض علماو پر مسلک د قدر در شپې هم بهتره ده. د میلاد شریف شپه تر لیلة القدر د قدر تر شپې هم فضیلت لري. نو تفسیر صاوي 4 جلد 206 صفحه دغه آیات کریمه په تفسیر کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. الآیه د سورة الجمعة 9 نمبر آیات دی. دغه آیات کریمه په تفسیر کې په تفسیر صاوي کې په 4 جلد کې 206 صفحه کې دا خبره لیکلې ده چې په کال کې چې څه شپې دي په ټولو شپو کې غوره شپه د فضیلت شپه هغه دغه شپه د میلاد النبي ده صلی الله علیه وسلم. دا 3 حواله. هذا القياس الفتوحات الإلهية تفسير جلالين شرح ده لك تفسير الصاوي شرح ده. الفتوحات الإلهية ده آيات كريمة في تفسير كي او اسمي تلاوت وكي ده سورة الجمعة 9 نمبر آيات ده آيات كريمة في تفسير كي فالفتوحات الإلهية كي 8 جلد 8 صفحة على تملك دي چې په ټوله کال کې د خیر شپه هغه د میلاد شریف شپه ده. دا 4 حواله. تفسیر روح المعانی دغه آیات کریمه په تفسیر کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. د سورة القدر 3 نمبر آیت آخر سپاره ده. نو دغه آیات کریمه په تفسیر کې په تفسیر روح المعانی کې په 10 جلد کې هلته لیکلي دي چې په ټوله کال کې هغه د خیر شپه هغه د میلاد شریف شپه ده. دا 15 حواله. هذا القياس تفسير روح البيان 2 جلد 228 صفحه دغه آيات كريمة في التفسير كي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. دا سورة النساء 9 نمبر آيات. نو دغه آیات کریمه په تفسیر کې په تفسیر روح البیان کې لیکلي دي په 2 جلد کې 228 صفحه کې
دا خبره یې لیکلې چې په ټوله کال کې چې 6 شپه ده هغه د میلاد شریف شپه ده. بیا داسې لیکلي که پیغمبر علیه السلام نه وای لیلة القدر به نه وای، که پیغمبر علیه السلام نه وای اسمانونه به نه وای، کتابونه به نه وای، کائنات به نه وای. نو ځکه د پیغمبر علیه السلام د زو کړي شپه تر ټولو شپو افضل شوه. کتابونو خدا خبر راته کوي چې د میلاد شریف شپه په ټوله کال کې هغه 6 شپه ده. د کفارو مزدور د ډالرو غلام په قندهار کې په راډیو کې وایي په دا ورځ کې په دا شپه کې هیڅ فضیلت نشته. دا هم ځان ته حنفي وایي زه حنفي یم، دروغ راته وایي. دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول د چنګوټیانو څخه دی چې رئیس د منافقین و. دروغ ولې راته وایي؟ خو علی الاعلان ووایه چې وهابي یم، سلفی یم، پنجپیری یم. د کفارو غلامه په عامه راډیو کې ولې وایه چې زه حنفي مذهب یم؟ دروغ ولې وایه؟ ولې دا د منافق افعال کوي، دعوه د مذهب کوي، پوشت د حنفي په ځان اغوستی دي، نشرات یې د وهابیت. نو دا یوه خبره دغه د کفارو غلام کړې وه چې په دا ورځ کې فضیلت نسته په 12مه کې. که فضیلت پکښې کې وای نبی علیه السلام به په دغه ورځ روژه نیولې وای یا بې خیرات کړی وای. دا خبره موږ ور رد کړله، د دې جواب مو وکړي. دومه خبره دا د کفارو غلام په عامه راډیو کې کوي څه وایي؟ وای که چیرې په 12مه کې فضیلت وي نو فضیلت یې په هغه کال کې و چې نبی علیه السلام پیدا شو. نو په خبر ښه پوهېږي، په هغه کال چې پیغمبر علیه السلام په هغه شپه د 12م پیدا شو، په هغه شپه کې په هغه کال کې فضیلت و. بیا چې دا بل کال 12مه راله وای په دې کې بیا فضیلت نشته. دا اوس چې بیا 12مې راځي وای په دې کې هېڅ فضیلت نشته. نبی علیه السلام خو به هر کال نه پیدا کېږي. یاره خو چې یوه ذره عقل لري هغه دا خبرې نه کوي. په هغه کال چې پیغمبر علیه السلام په هغه کال کې د 12م په شپه پیدا شو، وای په هغه شپه کې فضیلت و، هغه د خیر شپه وه. بیا چې وای کال تیر شو، دا بل کال چې بیا 12مه راله دا خو د هغه مخکې 12مې مثل دی، په دې کې وای هېڅ فضیلت نشته. مثل یې دی مثل. ما او تا ته وایي تا چې دا 6 کال 12مه ولمانځل، نو دا 6 کال خو نبی علیه السلام نه دی پیدا شوی. نبی علیه السلام خو 200 کاله در مخه پیدا شوی دی. نو په هغه کال د 12مې فضیلت و، بیا په دا نورو کلو کې چې تر قیامت راځي 12مې فضیلت ختم دی. نو وایي ته ولې لمانځې؟ دا خبره هم دا د کفارو غلام په راډیو کې کړې ده. د دې خبرې به 2 جواب ورکړو. یو به دا ورته ووایو چې د کفارو غلامه د ښې ورځې امثال چې په زمانه کې را روان دي، امثال یې په شریعت کې معتبر دي. حدیث شریف ته ورځم، هغه مضمون او خلاصه د حدیث شریف به ووایم. حدیث شریف بخاري شریف هم راوړی، مسلم شریف هم راوړی. د حدیث شریف خلاصه دا ده، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته مهاجر سو، کله چې مدینې منورې ته ولاړی، هلته یې یهود ولیدل چې یهودو دا د دهې په ورځ روژه نیول، عاشورا، په دې خو پوهېږي، او د حسن و حسین د میاشتې هغه 10مه ورځ. نو یهودو روژه نیول. پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا اوس کومه ورځ ده چې تاسې روژه نیسئ؟ څه پېښه ده په دا ورځ کې؟ یهود څه ورته وایي؟ هذا یوم عظیم، دا یو لویه ورځ ده. انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
دا هغه ورځ ده چې الله عزوجل په دغه ورځ موسی علیه السلام او د قوم د غرقېدو څخه خلاص کړي دي. او د عاشورا ورځ د دهې ورځ دا هغه ورځ ده چې الله عزوجل فرعون او د قوم دا یې غرق کړله په دریاب کې. نو بیا موسی علیه السلام د شکر په خاطر د دهې د ورځې روژه ونیول. نو موږ هم د دهې د ورځې روژه نیسو. دا به شکر د هغه نعمت سي چې الله عزوجل موسی علیه السلام د غرقېدو څخه خلاص کړي دي او د قوم یې خلاص کړي دي. پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي دا یهودو ته؟ وایي فنحن احق واولی بموسی منکم. ای یهودو موږ در تاسې موسی علیه السلام ته ډېر ورنږدې یو. فصامه رسول الله صلی الله علیه وسلم وامر بصیامه. نو نبی علیه السلام هم دا د دهې د ورځې روژه ونیول او امر یې وکړي صحابه کرامو ته ول تاسې هم ونیسئ. ستاسې څه پوښتنه کوم؟ پیغمبر علیه السلام چې د دهې په ورځ روژه ونیول د عاشورا، دا هغه عاشورا وه چې موسی علیه السلام او د قوم د غرقېدو څخه خلاص او فرعون او د قوم غرق سو، دا هغه عاشورا وه؟ کلا وحاشا. هغه څو سوه کاله در مخه هغه عاشورا تېره سوې وه، څو سوه کاله در مخه. بیا هم هادي په کال کې به هغه د دهې ورځ راله پیغمبر علیه السلام به روژه نیوله. څو سوه کاله در مخه د موسی علیه السلام قصه تېره سوې ده، خو د هغه قصې د هغه واقعې وروسته څو سوه کاله بعد پیغمبر علیه السلام بیا هم د دهې په ورځ روژه نیسي. نو خو دا د دې دلیل سو چې د ښې ورځې مثل په شریعت کې معتبر دی. ښه ورځ که تېره سوې وي په کال کې چې بیا راوګرځي هغه ښه ورځ ده، بیا یې هغه فضیلت دی. نو تر قیامته چې د دهې ورځ را روانه ده هر کال چې راسي هغه فضیلت دی، هغه ثواب دی. دا د کفارو غلام وای پیغمبر علیه السلام چې په کم کال کې په 12مه شپه پیدا سو نو هغه شپه د فضیلت شپه وه. بیا دا بل کال چې 12مه راله وایي په دې کې فضیلت نسته. ای د کفارو غلامه دا د عاشورا جواب به څنګه راکړې چې د عاشورا په ورځ د دهې په ورځ چې پیغمبر علیه السلام روژه ونیول نو په دغه ورځ خو نو موسی علیه السلام نه و، په دغه ورځ خو نو هغه د فرعون خلاصون نه و، د نبی علیه السلام چې نیوله خو څو سوه کاله در مخه واقعه تېره سوې ده. نو بیا پیغمبر علیه السلام ولې په دغه ورځ روژه نیوله؟ دا د بخاري شریف روایت، دا د مسلم شریف روایت. بخاري شریف اول جلد 288 صفحه، مسلم شریف اول جلد 359 صفحه. دا یو دلیل د دې دپاره چې د ښې شپې یا د ښې ورځې مثل په شریعت کې معتبر دی. دوهم دلیل د جمعې ورځ لویه ورځ ده، په دې ښه پوهېږو. ولې لویه ورځ ده؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه علتونه بیان کړي دي. د مسلم شریف روایت دی، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم وفیه ادخل الجنه وفیه اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه. هذا مسلم شریف روایت دی. پیغمبر علیه السلام وایي ښه ورځ چې لمر پر راخیږي هغه د جمعې ورځ ده. ما په خبر پوهېږي خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، هغه ښه ورځ، هغه د خیر ورځ، هغه د برکت ورځ، هغه د جمعې ورځ ده. ولی؟ وایي د جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا سو، د جمعې په ورځ آدم علیه السلام جنت ته داخل سو، جنت ته ورننوتی.
د جمعې په ورځ آدم علیه السلام د جنت سره ووتی او قیامت چې راځي هغه هم د جمعې په ورځ وي. ستاسې څه پوښتنه کوم، پیغمبر علیه السلام چې دغه علتونه بیان کړي دي د جمعې د فضیلت، چې آدم علیه السلام پیدا سو، جنت ته داخل سو، د جنت سره وایستل سو، دغه خبرې دا څه وخت تېرې سوي دي؟ د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه څو زره کاله در مخه دا واقعې تېرې سوي دي. آدم علیه السلام څه وخت پیدا سوی دی؟ څو زره کاله د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه مخکې څو زره کاله دا کیسې پېښې سوي دي چې آدم علیه السلام پیدا سوی دی. آدم علیه السلام پیدا سوی، جنت ته داخل سوی، د جنت سره ایستل سوی. نو دغه قصې هره جمعه را رواني که دا په یوه جمعه کې پېښې سوي دي؟ په یوه جمعه کې به پېښې سوي. هر جمعه خو به آدم علیه السلام نه پیدا کېږي. آدم علیه السلام چې پیدا سوی دی هغه یو جمعه وه، هر جمعه بیا آدم علیه السلام نه پیدا کېږي. نو خو د آدم علیه السلام پیدا کېدل، جنت ته داخلېدل، د جنت سره ایستل، دا څو زره کاله در مخه در نبي علیه السلام دا کیسې پېښې سوي. خو بیا هم نبی علیه السلام اعتبار ورکړی دی، هغه دی راته وایي وایي د جمعې ورځ تر قیامته پورې ښه ورځ ده، تاسې لمانځئ. نو خو د ښې ورځې مثل په شریعت کې دا دی معتبر سو. دی د کفارو غلام وایي، د کفارو غلام په عامه راډیو کې څه وایي؟ وایي دا ته چې لمانځې تا خو سږ کال ولمانځل. نو سږ کال خو نبي علیه السلام نه دی پیدا سوی. هر پیغمبر علیه السلام چې ما او تا ته وایي د جمعې ورځ ولمانځي، آدم علیه السلام پکښې پیدا سوی دی. آدم علیه السلام خو به هم هره جمعه نه پیدا کېږي. نو هغه فضیلت خو تر قیامت ته پورې باقي دی. نو لہذا دغه خبره چې سلفیان درته کوي، پنجپیریان یې درته کوي، وهابیان یې درته کوي، څه درته وایي؟ وایي دا د 12مې فضیلت چې دی، شرافت چې دی، په هغه کال و چې نبی علیه السلام پیدا سو. بیا په دا وروسته کلو کې خو نو بیا نبی علیه السلام نه پیدا کېږي، نه پیدا سوی دی. نو وایي فضیلت یې ختم دی. دا د سلفیانو خبرې دي، دا د ګمراهۍ خبرې دي. دا که هر چا دا خبره درته وکړه دا ګمراه دی، دا د کفارو غلام دی، دا د ډالرو مزدور دی. نو 12مه تر قیامته پورې فضیلت لري، د جمعې ورځ تر قیامته پورې فضیلت لري، د دهې ورځ تر قیامته پورې فضیلت لري، د لیلة القدر شپه تر قیامته پورې فضیلت لري. نو زه بیا هم علی الاعلان وایم، دا دی تاسې ټوله حاضر یاست، دا دی پر منبر ناست یم. دغه د کفارو غلامان چې په عامو راډیوګانو کې پر میلادو ردونه لري، زموږ د مناظرې ورته اعلان دی. مخکې مې هم په بار بار دا خبره کړې. ای د کفارو غلامانو چې د دین پر مشروعاتو ردونه کوي، پر میلادو ردونه کوي، پر زیارتو، پر اسقاطو تاسې ردونه کوي، پر تعویزو، پر خردو ردونه کوي، زموږ د مناظرې درته اعلان دی. هر هغه څوک، هر د کفارو غلام چې وي چې زموږ د دین پر مشروعاتو لګاو لري، زموږ د مناظرې ورته اعلان دی. را حاضر دي سي. دا د شغالانو چمونه دي نه کوي، چې خبره وکړي نو ورک سي. زموږ بیا د مناظرې ورته اعلان دی، راجي سي، زموږ جامعې ته دي راسي، زموږ مدرسې ته دي راسي. هر څوک چې دی چې پر میلاد ردونه لري یا د دین پر نورو مشروعاتو ردونه لري، زموږ د مناظرې ورته اعلان دی، زموږ جامعې ته دي راسي، مدرسې ته دي راسي. که دی نسي راکلی، موږ ته دې خبر راکړي، موږ به ورسو د دې ځای ته. که د دې ځای هم نه وي خوښ، بیا دې دریم ځای وټاکي، هلته به سره ورسو. دا مذهبي علما به هم راټول کړو، دوی دې خپل د شیخ مانده
وهابیان و سلفیان هم راولي، د سعودي صدیه هم راولي، د پاکستان صدیه هم راولي. هغه ټول سلفیان و وهابیان دې راټول کړي، زموږ سره دې مناظره وکړي، که رښتیا دې پر حق وي، او که مناظرې ته نه حاضرېږي نو تاسې ټوله پوهېږئ چې دوی پر باطله دي، دوی پر ګمرهي دي. نو دا د ډالرو مزدوران دي، دا د ډالرو زور دی، دا د ډالرو په زور دا خبرې کېږي چې پر میلادو باندې ردونه کېږي. نو زموږ د مناظرې ورته اعلان دی، په هر عصر کې، په هر زمان کې، په هر ځای کې دوی دې حاضر سي، بره به حق سره ښکاره سي. بیا ورته وایو چې تاسې چې پر میلادو ردونه کوئ ونیسئ، د یوه کتاب حواله موږ ته پیش کړئ چې په یو کتاب کې راغلي وي چې میلاد ناروا دی. د یوه کتاب حواله غواړو. کم کتاب؟ 200 کاله چې مخکې جوړ سوی هغه کتاب. دا ستاسې پښتو خیل و اردو خیل چې د پاکستان د خوا راځي، دا کتابونه شاته که، دا خو د وهابیانو لاسوهنې پکې سوي دي. دا کتابونه شاته کښېږده. 200 کاله مخکې عربي کتابونه د یو مذهب دا راته پیش که، یو کتاب که دې پیش کړي چې په کتاب کې ویلي وه چې میلاد ناروا، باره به موږ علی الاعلان ووایو چې موږ پر باطل یو، وهابیان پر حق دي. د یو کتاب حواله پیش که. او که زموږ څه د میلاد شریف د اثبات دلایل غواړي، د 15 کتابو حوالې زموږ سره شته. 15 کتاب په دې به موږ لرو چې د میلاد منزل ښه کار دی، د خیر کار دی، حق کار دی، سبب د ثواب دی. نو د مناظرې مو ورته اعلان دی، را حاضر جسي. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.